بغلان کې د اوبو د مدیریت لپاره د اوو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د بغلان په 8 ولسوالیو کې د اوبو د لا ښه مدیریت لپاره د تحکیماتي دیوالونو دوهمه دوره چې 7 پروژې لري تړونونه لاسلیک او کار به یې ژر پیل شي. دغه پروژې د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو او برېښنا وزارت په مالي لګښت پلي کیږي. خلکو ویلي چې د اوبو د مدیریت د نشتون له امله هر کال سلګونه جریبه ځمکې اوبو تخریب کولې. د اوبو او برېښنا وزارت په مالي لګښت د ګبیني پروژو دوهمه دوره چې 7 پروژې پکې دي د بغلان ولایت په خنجان، دوشي، خوست، فرنګ، تالاو برفک او د اندراب په 3 ولسوالیو کې به پیل شي. آصف الله رحیمي د بغلان د دریایي حوزې رئیس وایي چې په دې 7 پروژو 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې تر 2.5 زیاتې کورنۍ ترې ګټه پورته کوي او 1200 کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شوی. قراردادی که امضا شد پروژه های گبینی دور دومتی در ولسوالی های اندراب، خانجان، دوشی، خوست، فرنگ، در چند ولسوالی تالاو برفک. هزینهش بیشتر از 16 میلیون افغانی. از طرف کی پرداخت؟ از طرف بودجه مقام وزارت انرژی و بیشتر از 2,500 فامیل از این پروژه استفاده میکنه و همچنین بیشتر از 1200 نفر صاحب کار میشه. د بغلان د دریایي حوزې رئیس وایي چې نوي پلانونه هم تر کار لاندې لري څو د اوبو بندونه او تحکیماتي دیوالونه په دې ولایت کې زیات جوړ کړي. دفعتاً 4 بند آبگردان ما یا 4 چکدم تحت پروسه تدارکاتی است، تحت قرارداد رفته و در ضمن یک انجمن استفاده کنندگان آب میسازیم در کانال بالادوری و پلان تطبیق پروژه بند اولی برق کمیال جریان داره. انشالله بعد از ختم ضروریات مردم گورگان و دنی روری انشالله کارش آغاز میشه و دیگه پروژه های خرد و بزرگ زیادتر است که اون رو با دیتیل بگیریم وقت زیاد میگیره، اما اون پروژه بیشتر داره. د بغلان والی احمد فرید بسیم د دې پروژو د لاسلیک پر مهال وایي چې د ملي والی حکومت د مشرانو پام د اوبو مدیریت ته زیات دی. خوشبختانه جلالت مآب رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان قدر آب میداند و دانسته و قبل از اینکه مردم در دنیا متوجه این ماده با ارزش شود رئیس جمهور از قبل متوجه از این است و شده. به خاطر از امروز که بیشترین سرمایه گذاری را در مدیریت آب کرده، به خاطر از امروز ما 36 پروژه را مثلا پیشنهاد کردیم و قبل از اون 32 پروژه را 35 پروژه را تطبیق کرده. یعنی 35 پروژه برای مدیریت آب در یک ولایت بسیار پروژه است که قبلا در سالهای گذشته ما هیچی تو یک چیز را نداشتیم. د بغلان د چاپیریال ساتنې اداره وایي وړاندې تر دې چې دا ډول تړونونه لاسلیک کیږي باید دوی سره مشوره وشي ترڅو د چاپیریال ټولې خواوې دوی پام کې ونیسي او ځای ورته په نښه کړي. اما برای حفظ محیط زیست و برای از اینکه باید قانون محیط زیست تطبیق شود یا قبل از اینکه پروژه ها را به قرارداد میدن بعد از اینکه منظور میشه یا باید ساحه‌ای که در اونجا بندهای کوچک آبگردان یا بندهای بزرگ است یا کانال‌های آب است و باید ارزیابی اثرات محیط زیستی شود و جواز فعالیت از محیط زیست بگیره بعدش تطبیق شود. ځایي خلک هم وایي ستونزې لري او د دې پروژو په پلي کېدو سره به حل شي. مثال کنم خبره که دیوال کردیم همین سیلاب که آمد از دیوال به پایین 3-4 حویلی ما را تخریب کرد. یک باغ مکمل یک برادر برد از بین برد. دیگه آب تقریبا مدت 12 سال میشه که خیلی زمین ما از اثر آب معلوم است خشک مانده کش نمیشه. بسیار آمد خامه ما را خراب کرد، قریه ها را گرفت، دیگه زمین ها را گرفت. یک زمین خراب کرد یگان 1000 تخمه خراب کرد. زیر بسیار زمین است. د اوبو د مهار او کانالونو د تحکیماتو دغو پروژو لاسلیک په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې د بغلان اوسیدونکو یو شمېر سیمو کې شکایتونه کړي وو چې د اوبو د کچې په لوړېدا سره نږدې دي چې کورونه اوبه ویسي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.